دا سورنګ هم جوړ کړی استاده که نه هغه مخکې ډېر خراب و او دې پسې هغه بل چې دغه یې کانکریټ کړی دی بیا دا هم کانکریټ کړی دا ګرانه دی هغه چې کانکریټ کوي تر اخره کانکریټ سیخ لګوي او زحمت په همدې کې وخت کوي دا ډېره خرابه وه سم خوندور جوړ کړی دا خو ډېره زیاته خرابه وه که نه څه غټې غټې کندې وې پکې ماشاءالله دومره زر راووتو ښه دا یې جوړه نه وه بس بیا به پکې همداسې را روان اوسې 10-15 منټه خو پکې واته لا ډېر خټو کې موټر باندې هم لګېده دا سورنګ ټولو کې لوی سورنګ دی دا مخامخ دا خپله غار چې ښکاري دا غار ده د غر لاندې دی که نه او دا هم ټول کانکریټ که بس نور څه غواړي نو افغانان د خدای نه نور څه غواړي شکر دې وباسي یا سورنګ کې اوس څومره دغه د راغلي پکې روان نه خسته ماشاءالله دا سورنګ اوس زه په تاسې باندې وګورم محترم ملیدونکو چې دا امارت اسلامي جوړ کړی دی او پوخ کړی دی اوس به وګورو چې په دې کې څومره مزل دی ولې خراب شوی بسم الله الرحمن الرحیم اوري اورم د استاد حساب نه دی یاد حساب نه دی یاد وې شپږ اته نه خلاص او زور دم چې یو دوه درې اته نه خلاص دیش درې چې مس روان شو څومره وخت یوزو دي زنه مخکې یو ساعت کې مشي وته لګي دا اوس امارت جوړ کړی چا دروازه وازه نه دی تاره کړي مولوی صاحب دروازه بند کړي وسو ګورې سالنګ درته ماشاءالله کانکریټ دی کانکریټ مولوی صاحب
لاړ شه استاده نه جمپ شته دی نه مشکل شته دی سپین رڼا ده پوخ سړک دی او ته داسې ورو روان یې خدای نه خواسته موټر خراب وي درغو بریک نیسم ورسې واه یا مخ سیټ کې ناست دي موټر څنګه وایي بریک ورته ونیسې که نه بریک ورته د کار بیا صحیح شو اوس د سپیډ کې هو که نه صحیح شو فنشل یې کوم یو سل شل کوه ما بیخي داسې وسه مرګ پرېږده مو خپل وډار شوی بس وي همدلته ګورې وایي بس خدای چې وایي با نارېږي ونه هغه وګوره سیمټي سړک دی د اصحاب مزفن
مزفن د سرو زرو ډبرو کانونه لري یخچینې مسندونه رودونه لري نخترونه زړې چنارونه لري د ښایسته جنتونو ټوټه د ټوټه شهیدان په ټټر قطارونه لري معطره هوا یوړې روح بدن د غزا وطن د اصحاب مزفن د هیواد زموږ د هیواد زموطن د ویاړونو سنګر د ننګونو منبر مهرتن د غزا وطن د اصحاب مزفن د جګړې هیواد د اصلي زړه کې نړۍ هم منالی هیواد تیلنې ورته دود کړئ چې ناشي نظر د کې دی ټولی هیواد دی ولاړ کاروبار د اصحاب مزفن د هیواد زموږ د هیواد زموطن د ویاړونو سنګر د ننګونو منبر له هر شر او فساد شو بېغمه هر تن ولس هم په هر تن رسېدل غواړي خو د زړګي بران دې وي تر تا رسېدل غواړي خو د لاړم دې مړاوې شه ویاجي ښکارېږي خوښې که لکه وران یې هدي د دید حواس مې لکه